د تاریخ اتلس او دوه شپېتم زېږدیز کال کې د لیبیا هیواد تبریق ته څېرمه نړۍ ته سترګې غړولې وې. لومړنۍ زده کړې یې د خانقا په مدرسو کې سرته رسولې. دا مدرسې د افریقا د صوفیانو مجاهدینو له لوري اداره کېدلې او د دې ډلې مشر سید محمد بن علي سنوسي رحمه الله و. تر هغه وروسته عمر مختار د لوړو زده کړو لپاره د جبل الخضر په سیمه کې د القصور خانقا مدرسې ته لاره پیدا کړه او هلته یې د استادانو څخه د زده کړو وروسته خپله هم د ښوونکي په دنده پیل وکړ چې د 1911 زېږدیز پورې هم هلته بوخت و. په 1911 زېږدیز کال کې ایټالوي ښکېلاک په لیبیا حمله وکړه او د خلکو ازادي یې وننګوله. عمر مختار خانقا پرېښوده. د پردیو د ایستلو لپاره یې وسله پورته کړه او د ایټالوي استعمارګرو په وړاندې مجاهدین راغونډ کړل. یوازې په 20 میاشتو کې د مقاومت او استعمار ترمنځ 263 ځله نښتې وسوې چې هر ځل دښمن ته د عمر مختار دوی له اړخه درانه ځاني او مالی زیانونه واوښتل. دا ځکه چې د دې سیمې د صحرا سره پوره بلد و او د دښمن د راګیرولو د ښه تاکتیکونو یې جوړولی شول. جګړه وځغېده. عمر مختار پوره 20 کاله له ایټالوي استعمار سره مبارزه وکړه. په وروستي ځل جګړه کې چې د دښمن د قواو او د عمر مختار د ډلې ترمنځ ونښته، د 1911 زېږدیز کال د سپتمبر په 11 نیټه د 500 په شاوخوا کې مجاهدینو په دښمن برید وکړ. له سختې جګړې وروسته ډیر مجاهدین په شهادت ورسېدل تر څو دښمن د عمر مختار د سورلۍ آس ټپي کړ او عمر مختار یې په سخت زخمی حالت کې ونیو او په داسې حال کې و چې دښمن هیڅ نه پوهېده چې دا عمر خوړلی سپینږیری چې دوی نیولی دا به د مجاهدینو زړور مشر عمر مختار وي. سره له دومره ډیر عمر، کمزوري او زخمی بشر دښمن د صحرا دغه میړنی زمری په لویو لویو زنځیرونو وتاړه، ځکه هر ګړی یې د ځان کاږلو او خلاصولو شونتیا وه. د ډیرو ربړونو پوښتنو او کریژونو وروسته یې په صحرایي محکمه کې د اعدام پریکړه ورباندې وایسته. کله یې چې د وروستۍ غوښتنې پوښتنه ترې وکړه، هغه دغه آیات شریف تلاوت کړ: انا لله و انا الیه راجعون. موږ د الله تعالی یو او هغه ته ورګرځو. د 1911 د سپتمبر په 14 او د 1450 هجري سپوږمیز کال د جمادی الاول په لومړۍ نیټه په عام محضر کې د ماپښین په 5 بجو په دار وځړول سو. اللهم تقبل شهادته. د عمر مختار د ځینو یاداشتونو پښتو ژباړه ستاسو په چوپړ کې ده. که ټوپک زما توره ماته کړه، صحیح ده خو باطل مې حق نسي راماتولی. هغه وارونه چې ستا ملا در ماته نه کړي، پوه سه چې تر هغه یې هم پیاوړې کوي. له ما وروسته به نور نسلونه هم ستاسو ورمیږونه خاتوي، خو یاد ساتئ چې زما ژوند به زما د جلادانو تر ژوند ډیر اوږد وي. ظلم له مظلومه اتل جوړوي، اما جنایت که څه هم سرته رسونکی ځان